بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ د معاذ بن جبل سره روایت دی د انسان هر انسان سره الله څو پرستنی خامخا کوي د قیامت په ورځ څو پرستنی خامخا داغه بغیر چاره نشته. اوله پرستنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه دا چې حتی يسأل عن عمره فيما افناه د عمر په باره کې الله پرستنه جواب کې ما تا 80 کال عمر درکړی دا 80 کال تاسو ما په دښمنی کې تیر کړی کدي زما په دوستۍ کې تیر زما په اطاعت کې تیر کړی کدي زما په نافرمانی کې تیر اول پرستنه بداجی نه کوي کله ورته ول چې الله ستا په اطاعت کې الله خو په خبر ده په اطاعت باندې چې د چش کړي وو هغه سوي او ټیک سودا کلیر سودا خبره صحیح سره کنه وسوي بیا ورته دروغ مو وای ته سودخور وي ته رشوت خور وي ته ظالم وي ته قبضګر وي ته قاتل وي نه حق دي مسلمانان وجل ته بدی والا وي بدی خوندر کوي چې یار ما ته خدای بدی را پیرسه کړي وای ټیک سره تا دغه نه کول تا زناوي نه کول تا شراب نه کول او حال دادي بغیر توبه مرڅ ولې ته ولې وای چې ما په اطاعت کې وخت تیر کړی دی یو خبره داست دویمه خبره دا د الله پرستن جو کې وعن شبابي فيما ابلاه ما تا ځواني در کړی و تا ځواني په چیش کې خرڅ کړله تا د خپل ځواني په چیش کې خاورې کړله دا ځواني تا په دعوت کې خرڅ کړه دا ځواني تا په جهاد کې خرڅ کړه دا ځواني تا په علم کې مطلب تیر کړله دا ځواني د مور او پلار په خدمت کې تیر کړله دا ځواني د قوم په خدمت کې تیر کړله سره د اطاعت وو کته رسوي ورشه خبره او دا خبره کلیر شوه کنه تیر رسوي بس په دا خبره را ول دروغ وای دا به خبره خلاړي ساته پاس وای درېمه خبره وعن ماله من اين اكتسبه درېمه خبره دا د تا د مال د کوم خوا وګټي تا کور چیرې پیدا کړي تا موټر چیرې پیدا کړي تا ځکه چیرې پیدا کړه تا دکان چیرې پیدا کړي تا اعلی موبایل چیرې پیدا کړي تا اعلی غړي د 500 لک روپۍ غړي تا چیرې پیدا کړله دا خبره ده وفيما انفقوا بیا تا ته د مال ملاو شو دا کور دا جایداد دا بیلډینګ دا پلاجه تا ته ملاو شولې دا تا په چیش کې خرڅ کړي زما په دوستي کې د خرڅ کړي کړي زما په دښمنی کې خرڅ کړي کړي په دوستي کې خرڅ کړي وي خو ته جنتی کړي په دښمنی کې خرڅ کړي والله فرمایي ته جهنم ته سلو دا درې خبرې شوي او څلورمه خبره وعن علمه ماذا عمل فيه تا ته ما علم در کړی و یا تا علم حاصل کړی و یا تا علم درلودي یا ته په دې خبره وي چې دا خبره شته دا بعد تا په هغه باندې عمل وکړي کدي نه وکړي کدي عمل کړی و شه خبره د ولار سره جنت ته کدي نه وکړي نو بیا ولې تا علم حاصل کړی و د دې د پاره حاصل کړی ته ځان ته شام پیدا کوه د دې د پاره تا علم حاصل کړی وو وسرته وګور عاجزانو خاص د علماو سره دا خبره خاص نه ده زه هم علم لرم ته هم درې وحده پر علم لري ته په دا خبره چې دا حلال دي دا حرام دي بیا ولې حرام کوي تو خو به دې خبر وي یو سړی وي ذکر سره نو په خبر چې دا شی حرام دی یو سړی په خبر دی بیا کوي نو د دې په څونو ګناي نو لہذا د الله رسول فرمای اوله خبره ما وتا ته ژوند در کړي او تا ژوند په چیش کې تیر کړي دویمه خبره دا ده ما وتا ته ځواني در کړي او تا ځواني په چیش کې تیر کړه دریمه خبره ما وتا ته مال در کړي او تا مال په چیش کې خرج کړي صحیح سلو څنګه دې پیدا کړي څنګه دې وګټي او بیا دې په چیش کې خرج کړي څلورمه خبره ما ته علم در کړي وو ته دا خبر وي چې دا ظلم دی دا ناجایز ده دا حلال دی دا حرام دی دا باوجود ول ته د خلاف کار کوي ته په خبر چې دا حرام دی بیا دی ولې دا کار کوي ته په خبر چې دا ناجایز ده ولې بیا دا کار کوي ته په خبر چې دا ظلم دی ولې دا کار کوي چې دغه څلور خبرې د انسان کلیر ولې بس هغه بعد ودته د جنت لیسن چې هغه ملاویږي سرټیفیکټ چې هغه ملاویږي دا وسنه جنت لر سالار هیڅوک نشي کله دا څلور خبرو کې یو خبره چې د انسان راو ګرځیدل ژوند را واخله ځواني را واخله دنیا را واخله او علم را واخله په یو خبره کې راو ګرځیدي بس نو دا نور درې خبرې دیم ختم شولې لکه څنګه چې دفتر لره ورسې شناخت کارت دفتر لره ورسه نادرا لره ورسه پاسپورت لره ورسه نور ته چالت خپل کوي خپل مطلب کاغذان ښکارا کې یو خبره باندې څلور خبرې برابر دي یو مانده د ویار ستا کار کیږي نه ولنه کېږي دا یو خبره دی مانده ده دلته د قیامت پر ورځ دا څلور خبرې چې کمی دي څلور سره بس تاکلی دي کله چې څلور خبرې کې یو خبره مانده وای یا کاژا وای یا ورکه وای یا چپا ولا بس نور که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.